No, no, no. السلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. حاجي صاحب یو چا د کړی و سیرالو دلته دوستي ته دا ستا کور یې راوښولی. دوستي مې زړه در سره غواړي. ښه دوستي کم هلک دی؟ هلک څنګه هلک دی؟ نو هلک خو موږ نه دی لیدلی. هلک مې هم درته راوستلی دی. دغه هلک ته یې ویې ګوره که دې خوښ سوی. ښه خیر زه به هلک وګورم چې هلک څنګه هلک دی. اسکول یې ویلی دی نه دی ویلی څنګه کیسه ده؟ یاره پول تعلیم او تا هو نو زه به هلک وګورم چې هلک څنګه هلک دی. نو ارای څونه غټې غټې پښې دي. ای پښې خلای لکه څونه غټې غټې ګوتې دي. یاره پښې خلای لکه څونه غټه پزه یې ده. No, 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 no. یاره پزه خو یې غټه ده خو دوی ګړنګ له خپل ستوني صفا کوي. تا اوس دغه واده ته راوستلی دی. یاره څنګه یې کوې وروره؟ واده کونګه غواړې وروره. که نو نو یې دا کوزه بې روکو مطلب یو څه به غټ شي دا ګړنګ مړنګ به هم سره سم شي دا راغټ یم پورې ګوندې بیا به دی هم ډېر داسې ځوان به ځینې وخېږي لکه زمری ځوان وي د ده ځواني به بیا په ډېرو خلکو کې نه وي یاره. ته اوس دغه ته مه ګورې دا ګړنګ دغه ته مه ګوره داسې غټ شي دغه شي دی ځواني به یې دی لیونۍ ځواني به یې چې ګر سره بلا جوړېږي نه. یاره ستا خبره خو صحیح ده خو دا سر یې بیخي غټ دی. دا به څه چم کوي؟ یاره بس نو سر یې غټ دی. اوس موږ څه ووایو یاره سر یې هم غټ دی پښې هم غټې دي پزه یې غټ موږ په دا کې څه ویلی شو یاره. یا زه دا دوستي نه سم کولی وروره ورځئ ولاړ شئ. زه داسې خیرن پیرن سړي له زه دوستي نه سم ورسره کولی. ورځئ ولاړ شئ. یاره حاجي صاحب چې دوستي دې نه راسره کوله دا دونه بېزتي دې بیا ولې وکړه؟ باید هلک خوا دې ورباندې کوم دې زه ناراضه کوم دې هلک ناراضه کړی ولې داسې کوې یاره؟ خو اول به دې راته ویلي ول چې باید دوستي نه در سره کوم. نو دا دونه خبرو ته څه ضرورت ولې؟ د هلک پزه غټه ده د هلک سر غټ دی د هلک پښې غټې دي ولې داسې کوې؟ د الله بنده موږ دې هم ناراضه هلک هم ناراضه. بس خدای دې تا ته م هدایت وکړي خدای دې ګردو ته هدایت وکړي درځه هلکه. دا مې څه وویلې؟ د دغو غریبانانو مې دونه خوا وربده کړله. د دوی کور ودان چې ما ته څه ونه ویلې. ما د دوی دونه بېعزتي وکړله او دوی بیا هم راته وویلې چې حاجي صاحب که دې زړه نه راته غواړي موږ به درڅه ولاړ شو. یاره زه په دا خبره باندې ډېر معذرت د دوی څه غواړم. ډېر یې د دوی کور ودان چې څه یې راته ونه ویلې.